تازه خو ډیر بد خبر، طالبانو د سمنګان مرکز هم نیولی دی. طالبانو په شمال کې د سمنګان ولایت مرکز ایبک هم نن دوشنبه ونیولو. چارواکو او ځایي اوسیدونکو دغه خبره تایید کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سمنګان د مرستیال والي صفت الله سمنګاني له قوله خبر ورکړی چې طالبانو د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار نیولی دی. سمنګاني دغه اژانس ته ویلي دي چې طالبان پر سمنګانو ولایت باندې بشپړ کنټرول لري. هغه دا خبره لږ وروسته له هغې وکړه چې د طالبانو یو ویان پر ټویټر د سمنګان ولایت د امنیې قمندانۍ او نورو ادارو د نیولو خبر ورکړ. د ایبک ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې ذکر شي دوی ویچا او ویلې ته وویل نن دوشنبه د ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د سمنګان ولایت مرکز سقوط وکړ او طالبانو ونیولو. هغه وویل چې طالبانو د ایبک ښار تر ډیر لږ مقاومت وروسته ونیولو. پر وینا یې طالبانو په لومړي سر کې د سمنګانو محبس مات کړ او بیا یې امنیې قمندانۍ او نورې سیمې ونیولې. هغه زیاته کړه اوس ټول ولایت د طالبانو په ولکه کې دی او دولتي کسان او ولسي پاڅون کوونکي د قلعه ګوشکالک په نوم سیمې ته تللي دي. سمنګان ولایت شپږم ولایت دی چې مرکز د طالبانو لاسته لویږي. د طالبانو لخوا نیول شوي ډیری ولایتونه د افغانستان په شمال کې پراته دي. سمنګان د بلخ ولایت ختیځ لور ته پروت دی چې د کابل شمال لویه لاره هم له مرکز څخه تیره شوې ده. بلخوا افغان ځواکونو پکتیا کې 22 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې 8 تنه وژلي او 19 نور ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو په تخار ولایت کې هم پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یاد ولایت پر خار او ورسج ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې ده. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې ګڼ شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.